دنیا د قرآن نه څه پیدا واخیسته او تا ماته په څه سیر کې راښول دی. تا خو ماته په دې سیر کې راښولی دی چې ټوپک به دې په اوږی او ستا چې کوم دی سهار او ماښام به جنګ له روانې ستا به وینې تویېږي. په کوم جواز د افغانستان 40 کاله د افغانستان په لکونو پښتانه باندې مړه شو. نو زمونږ په ټولنه کې د ساقي جان په څېر چې یو څوک راشي د دې ژبې د دې ټولنې په ژبه وغږېږي، همدغسې ساده چې وملا صاحب په وزیرستان کې بمبارد کېږي، ته غلی څنګه غلی په ده باندې لږ وغږېږه، اما په افغانستان کې بمبارد کېږي په ده باندې ولې نه غږېږي، او بیا ته بیا راځي دغه ډول مسایلو باندې لکه شیخ ادریس چې وغږېده. نو مرګ هسې یو ځل دی، د مرګ نه تېښته نشته. دا که څوک ووایي چې مونږ یو ځای ته لاړ شو بل ځای ته، البته د پی ټي ایم ملګري ټول د پی ټي ایم چې څونه ملګري دي ټول په رابطه کې دي او ټولو سره په رابطه کې یم. الله به خیر وکړي انشاءالله د خیره سره، او بعد کې به چې کومې خبرې او بیا بعد کې کوو او انشاءالله تاسو ټول به وګورئ، سر به مسلامت وي او تاسو به راسه ولاړ یو، تاسو به کار ده چې تاسو راسه ودرېږئ. یوه خبر درته کومه، هېڅ کله مخه ور ونه نیسئ، هغه خو ته ور نه سې، په هېڅ صورت ور نه سې. کوم ځای کې ته پاکستان ته ولاړ نه سې، نه پاکستان ته چېرته ځې؟ پاکستان ته ولاړ نه سې، پاکستان ته په هېڅ صورت هم ولاړ نه سې، او پاکستان دغلته نشي نیولی، د دوی پلار دې هم نشي نیولی، ځکه ته دغلته حق لرې د وګړي په توګه ته نړیوالو ارګانونو ته پناه وروړې، اما داسې ته د تا لاس نه کوم شی پیښ نه سي، غلط شی پیښ نه سي، بیا تا پاکستان نه سي راغوښتلی، ته کولی سي بیا، مګر داسې خپله خوښه باندې ور روان نه سي. تا ته پلان جوړ ده، تا پسې ملایان په ممبر کې غاپي، پاکستان ملایان غاپي در پسې. داسې ورځ به نه چې ما ته نوې دمکۍ نه راځي، ما ته وایي ویډیوګانې بندې کړه، څوک وایي سرنډر شه، څوک څه وایي، حتی تر دې پورې چې د پیسو پورې هم ډیمانډونه پکې اکثر راشي، خو زه ورته وایم یاره پیسې چا قبر له نه دي وړې، بیا به ژوندی یم، ستاسو را پیسې به مې، ستاسو را تور ګاډي به مې، خو ټول ملت به را باندې لعنت وایي. لکه دا هر څه لکه ساقي جان ریډ کراس ته مراجعه وکړئ که نه، ریډ کراس ته که مراجعه وکړي، هلته شته دي، هلته دفترونه شته دي ما پام باندې، که هلته دی مراجعه وکړي او دا خپله موضوع هلته شریکه کړي، یعنی کېږي چې دی یو بهرني هېواد ته داسې هېڅ ریډ کراس نه ده چې دا اوس د افغانستان پاسپورت ورته ایشو کړي، د پاکستان پاسپورت یې داسې دوه راپړ کړي په غړ وایي کیسه دې ور واچوي. زه هم چې تاسو که د دې بحث نه واوړئ په دې کې ما ته ځینې خبرې راځي صاحب برمله وروره، دا ځینې خبرې داسې که نه دا دلته مه کوئ. تاسو چې مونږ کوم سوچ لرو که نه، هغه خلک د دې نه سل چونګه زیات سوچ لري او په دې ځایونو نظر دی، نو مونږ به کوو چې دا ځینې خبرې دا به زمونږ هم یو دننه یو په یو ګروپ کې یا سړی په یو ځای کې ځان یو ځای جوړ کړي. په لاس کې دا تر اوسه پورې فوټبال د مخ په لاس ملګرو داسې ده یاده دې وي چې دلته دا ډېر خوندور خلک راغلي دي، نو زه هغه کې مداخلت نشم کولی ځکه چې هغې خبره کټ کول زما دپاره لږه داسې ډېره ګرانه وي. نو په دغه خاطر باندې دلته چې کومه موضوع چړل کېږي په هغه باندې باید خبرې وشي. حاجي تکل را سره دی، ستړي مشي هرکلی. نو که څه پوښتنه د ساقي جان نه لرئ په کار ده چې هغه خبرې وکړي، د مولس مشر نه لرئ، ستاسو کې د چا نه یو بل نه پوښتنې هغه خبرې وکړي، نو زه نه غواړم چې ستاسو خبره کټ کم بار بار. حاجي تکل تاسو غواړم شوی ستړي مشي هرکلی. ډېره مننه عثمان ورور، بیا هم سلامونه مې ټول منه، هیله ده چې روغ جوړ او سلامت به اوسئ، خصوصا ساقي جان ورور. خوشحاله یم چې یو ځای ناست یو خبرې کوو. نو لږ په بر کې ډېر تاثیر لري که نه لري. دا ولې موضوع افغانستان ته راوړي؟ دا ټاپک ډیر زیات وګد دی، نو که زما په نظر باندې په ځای د دې چې دلته مختصر خبرې وشي، ځوانان درته ناستې، پیغلې درته ناستې دي او هغه څه اورېدل غواړي، نو که په خپلو کې تاسو شخړه را شروع کړئ نو زما په نظر هغه دغه بیخي بې خونده کوي. په بخښنې سره عثمان لالا او مولانا ولسمشر صاحب دا خلک په خپلو کې لږ مشکلات وي، دوی که هر رایب کې مشکل زیاتره وخت دوی خپل هغه راځي. زواک صاحب راغلی د افغان دلته موضوع ټوله په ساقي جان ده، نه په پلانکي صاحب ده، نه په بستانکي صاحب ده، ټوله موضوع په ساقي جان ده او ساقي جان دلته شته دی. کار څوک پوښتنه سلامونه، موضوع خپل هغه نه ووتله. سلامونه شکور صاحب محترم، تاسې ساقي جانان ته او دا نورو ټولو ملګرو ته په دې هیله چې ټول به ښه یاست.
سلامونه شکور صاحب تاسو ته ساقي جان ته مولانا ولسمشر اکرام جان ته ټول ملګرو ته په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند اوسېږئ. په ډرایو باندې مکنه حتما مې خپله کیمره م لګوله او په خدای ناخسته چې ځان ژوبل نه کړو. اوس راځم دې موضوع ته. یو خو دا دی چې لر ملا او بر ملا دا نشته، ملا ملا ده او د ملا له وجود سره زمونږ مشکل دومره شته او که نشته، خو د ملا له فکر سره مو ډېره ستونزه ده، هغه هم په لر کې او هم په بر کې. او دا ستونزې راولاړې سوي دي اوس نه د ډېر پخوا نه، او د دې حل لاره د عامو ولسونو په لاس کې دی. او د فکر د ملا د فکر د لمنځه وړلو لپاره دغه ډول هڅې او کوششونو ته ضرورت دی. داسې فکر وکړئ چې د ساقي جان په څېر د پښتنو په منځ کې د میلیونونو ځوانانو را پیدا کول مهم دي چې تر څو پورې دغه افراطي نظریه چې پر موږ باندې حاکم دی دا له منځه یوسو. او دا وخت نیسي، دا نه کېږي دا چې له نن تاسې 10 کاله 15 کاله 20 کاله وړاندې هم د دغو خلکو په مقابله کې تاسو مبارزه وګورئ د انسانانو په وینو باندې تمامه سوې ده. بیا په ځانګړي ډول کې تاسو بر وطن وګورئ. بر وطن کې د ملا خلاف چې هر چا یو لفظ ویلی، مخالفت یې هم کړی، یعنی لکه د دین او د اسلام او د پیغمبر او د حدیث او د قرآن په وړاندې چې دوی مخالفت کړی، پر دغه اندازې باندې تقدس ورکول سوی ملا ته. نو فلهذا زه دا وایم چې دغه ساقي جان او نور ملګري چې دلته دي په ځانګړي ډول ملت پاله، قام پاله، ژبه پاله، دغه ځوانان دغه ډول افکارو ته رابلل او دغه ډول مسایلو ته متوجه کول دا زموږ ټولنه روښنایي ته ویایي او انشاءالله چې نتیجه ورکوي. او په دې کې هیڅ شک نشته چې د ساقي جان دغه ډول میډیا ته راتګ او په دغه ډول مسایلو باندې دومره په ساده ژبه خبرې کول. ګوره زه درته یوه خبره وکړم، خبرې ټولې کوو، ځینې د کوډ په ژبه کې وایي لکه دا شاعران چې کله غږېږي، د شاعرانو اکثره شعرونه د جانان او تر شراب او دې کیسو پورې، خو په دې کې خپل ځان ته هغه هدف یو شی بلي. همدغه ډول زمونږ ډېر سیاسون دي چې راشي میډیا ته، تلویزیون کې دوی ناست دي، دا مسایلو باندې ډېر مغلق او پیچیده او په داسې الفاظو کې غږېږي چې ځان هم په جنجال کې نه اړوي او دا مسله هم غواړي په یو ډول ولس ته کېږدي. ولس خو زموږ او ستاسو د پښتنو موږ ته معلومه ده چې په هغه لیول باندې دوی د پوهې او د سواد کچه نه ده چې دا موضوع دوی دومره زر درک کړي. نو زموږ په ټولنه کې د ساقي جان په څېر چې یو څوک راشي د دې ژبې د دې ټولنې په ژبه وغږېږي، همدغسې ساده چې و ملا صاحب په وزیرستان کې بمبارد کېږي، ته غلی څنګه غلی؟ په ده باندې لږ وغږېږه. اما په افغانستان کې بمبارد کېږي، په ده باندې ولې نه غږېږي؟ او بیا ته بیا راځي دغه ډول مسایلو باندې لکه شیخ ادریس چې وغږېده. نو یوازې ساقي جان به اوس دلته نه وي، د ساقي جان په څېر په زرګونه، په لکونه، په میلیونونه ځوانانو را بیدارول دي او په دغه خط باندې وړل دي. بیا به انشاءالله موږ او تاسو یو څه په دې ټولنه کې د انقلاب خبره کولی اوسو او دې ټولنې ته د دغې نظریې چې نن به موږ او تاسو په لر او په بر کې حاکمه ده، د دو په وړاندې یو انقلاب راوستل پکار دي. وخت نیسي، زمان نیسي، وینه به تویېږي. ګیلمن د دغې لارې شهید ده، ګیلمن د دغې لارې شهید ده. او په دې باندې ساقي جان ته یوه خبره زه غواړم وکړم چې ژوند ټول خلک کوي، ژوند ټول خلک کوي. هغه ډاکټر ارنیسټو چه ګواره وایي قبرستان ته ورغلم، هغه خلک هم مړه و چې د ظلم له وجې چپ پاتې ول، او چا چې د ظلم په مقابل کې غږ پورته کړی هغه هم عملته ول. ته مرې، زه مرم، احمد او محمود ټول مري، خو د ګیلمن په څېر مرګ د هر چا په نصیب نه وي. ګیلمن داسې د عزت مرګ و چې راتلونکي یوه پیړۍ پورې به په کتابونو کې، په اشعارو کې، په مجالسو کې، په غونډو کې به یادېږي. همدغه ډول خدای دې نه کړي که ستا یو تار ویښتو ته زیان رسېږي. ساقي جانه ستا په اړه باندې به دا به د یو الهام دی پښتون قام دپاره چې تا څه وکړل.
په ډیره ساده او ډیر په کلیوالي ژبه د دې ولس ته دا خبره وکړه چې موږ له کوم ډول ستونزو سره مخامخ یو. دا لاره به موږ تعقیبو او انشاءالله چې کامیابه یو، ګټونکي یو. او ستونزې شته، مشکلات شته، بندیخانې شته، وهل شته، ټکول شته، بې عزتي پکې شته، او پاسپورټ به دې سبا خدای ناخواسته دی ته په چې کوم هیواد کې فی الحال هلته در باندې لغوه کړي، تا باندې د تګ و راتګ بندیز ولګوي. زر ستونزې دي، خو که ته په خپل نظر او په خپلې دایې باندې دایم ودرېږې، زه درته د دې خبرې ډاډ در کوم، ډاډه درته وایم، اطمینان در کوم چې انشاءالله چې پښتون قام، افغان ولسونه دې تر شا ولاړ دي، هم په لر کې او هم په بر کې، او انشاءالله چې موږ به د ملا په وړاندې دغه جګړه ګټو. نن مو نه ګټله، سبا ته به یې ګټو، سبا مو نه ګټله، 10 کاله وروسته یې ګټو. خو د دغې لارې پیل ګیلمن وزیر، تا، شکور صاحب، اکرام جان، دغه ډول ځوانانو شروع کړې ده، او دا موږ به همدغسې مخ ته وړو. مننه، ډېره زیاته مننه. خبرې غوښتي او زمونږ چې د کومو خبرو تمه وه او کومو خبرو امید و، او هغه امید زمونږ پوره شه چې حسیب صاحب زمونږ په دې پښتون وطن یو په نن سبا وخت کې د ټیک ټاک د لارې د ټولو لرو برو پښتنو یو اعتماد دی، خلک ډېر په توجه باندې اوري، او د زمونږ دپاره د ده دا خبرې ډېر څه وو. دا زمونږ دپاره د دې په مقابل کې داسې څه نه نو چې د دې سره یو ځای کړو د دې خبرو سره، او بیا ول هغه رنګ ورکړو. نو ده چې زمونږ دپاره کومې خبرې وکړې، زمونږ له دغه خبرو امید و، موږ د هر پښتون نه دغه امید کوو چې هغه دغه خبرې وکړي، هغه موږ سره دغه شانته کې ودرېږي، هغه موږ له داد راکړي، موږ له حوصله راکړي. ما خو 13 ورځ هم ویلي، اوس هم ویم، بیا هم ویم چې زه هېڅ هم نه غواړم. زه د چا نه زه په لالچ لګیا یم، نه زه په مفاد باندې لګیا یم، نه چاته دا ویم چې یا ما دلته بوځئ او ما دلته راولئ، یا زما لپاره دا وکړئ، یا زما لپاره هغه وکړئ. زه په خپل یو سوچ او په خپل یو فکر لګیا یم. باقي د مرګ ساتنه او مرګ ورکول دا چې کوم دی د الله تعالی له طرفه دی. خو موږ په دې وخت کې میډیا استعمالوو، او د پښتون په نوم باندې دلته موږ روزګارونه کوو، د پښتون په نوم باندې زموږ پیژانګلو کېږي، او موږ دا میډیا یو استعمالوو، استعمال دی، او سهار او ماښام لګیا یو. نو راشه چې دا یوه خبره پکې خپل پښتون وطن وکړو، کم از کم ښه به وي او بده به نه وي، او دا په موږ باندې فرض دي، دا په هر هغه چا فرض دي. زما اکثر د دې عامو ټیک ټاکرانو لکانو سم لانجه مانجه راشي، نو زه دې ورته وایم چې تاسو دلته اخوا دېخوا وایو، نو پکار ده چې کله کله په داسې وخت کې د پښتون ولس خبره په شریکه باندې کوئ، دا خبره ډېر رنګ راوړي، او د نور ملګري به هم خبرې کوي. خو بس زمونږ دپاره چې کومې خبرې وي، یو پښتنه کوم دلته څه هم چې 13 ورځ تاسو چې لایو کې وای، ماته یو ملګري میسج وکړو، هغه چې زه هم ملایم او زه هم عالم یم، خو چې ته ساقي جان نه پښتنه وکړه چې ته د ټولو عالمانو خلاف یو کنه. نو بیا ما ورته ویلي چې هغه د عالمانو هغه خو چې زه د مولا خلاف یم، چې نه د هغه مولا زم خلاف یم، عالم هغه راته خبره کوي چې هغه ما مخکې هم څو ورځې مخکې مې یادونه کړې وه، خو دی به اورېدلې وه، یا دغه خبرې راته وکړه چې عالم به 3 شرطونه لري، علم به کړی وي، په خپله به پې عمل کړی وي، بل ته به یې رسولی وي. نو زه دغه شانې کوم، خپله پې عمل هم کوم، بل ته یې هم رسوم، خپل علم مې هم کړی دی. نو هغه وایي ساقي جان نه پوښتنه وکړه چې ته د ټولو خلاف یې که نه. زه به د دې خبره کې ځکه او ستا ته خبره وکړم مثلا چې دا کسان بیا د کفر طرف ته بوځي، خو لکه الله تعالی چې په قرآن کې څه تعلیم ویلی دی، نو هغه علم خو نه په هر وطن کې شته او نه په بر وطن کې شته. خفه کېږئ مه، لکه سبق لکه قرآن دی که نه، قرآن ما یو ځل ترجمه که، او دا ما په ترجمه باندې ولوسته، په دې باندې ما عمل وکړو، زه د ټولو نه غټ علم یم. او زمونږ لویه بدقسمتي دا ده چې مونږ یو پښتون زلمی، یو پښتون ځوان همداسې په سلو کې پوره نه چې لکه 1% خلکو ته به دغه او باقي چې کوم دی موږ د خپل لارې نه، موږ د خپل اسلام نه ډېر لرې پاتې وو. همدا وجه د دې مولا ده. نو البته علم به چې کوم دی دا تقواداره سړی، دا به د وخت د ظالم په حکمران خلاف خبره کوي، لکه د مولانا خانزیب صاحب
د مولانا مفتی منیر شاکر صاحب دغه شان د پښتون وطن نور هم ډېر علما دي، الله تعالی دې درجات بلند کړي. خو مسله داسې ده چې په دې وخت کې ما ته په خپل وطن کې نه علیم ښکاري او نه راته ملا ښکاري، ولې چې دا څه روان دي. ما ته قرآن د دې خبرې اجازت راکوي او قرآن دا وایي چې چېرته ریاست بې اختیاره شي نو بیا به د منبر نه اعلان کېږي. زما د منبر نه هغه اعلان لا نه دی شوی، نو څنګه دا حکم چې دلته تعلیم شته او دلته تعلیم نشته. البته زه په دې باندې ډېرې خبرې که وکړې نو بیا به هم تاخیر دې خبرې له راوځو. نو لکه نن تاسو ته پته ده چې په بر وطن کې هم هغه څه نشته دی کوم چې قرآن او اسلام تا ته وایي، په کوزه وطن کې هم هغه څه نشته دی کوم چې قرآن او اسلام تا ته وایي. نو په دې وخت کې بره او اختلاف زمونږ د ټولو څه دي، زمونږ فکري اختلافات دي او دا اختلافات به مونږ خپلو که خپل په ژوندانه هم څه ونه کړه، دا به مونږ خپلو په کار ته چې مونږ خپلو نسلونو ته منتقل کړو، مونږ دا خبره ورسو. ولې چې دا خبره یوازې د یو کس خبره نه ده، دا یو لوی فکر دی، زمونږ په فکرونو باندې کار شوی دی، زمونږ فکرونه ګډوډ کړی شوي دي. ته ما د قرآن لرې باسي او ته به ما باندې خپله خبره ځای کې. نو آیا که ستا خبره د قرآن نه مهمه وي او ستا خبره د قرآن نه معتبره وي، ستا خبره د قرآن نه لوړه وي، نو پکار ده چې زه بیا تا ته علیم ویم، او چې قرآن چې کوم علیم ویل دی نو هغه علیم ماته نه په کوزه وطن کې ښکاري او نه راته په بره وطن کې ښکاري. که نه صرف په دغو پسې خبرې کې نه، لکه په پاکستان کې لا چا علیم نه ولې ستا ته چې په دغلته ناستې سهار او ماښام او دا ته یوه ورځ تا نړۍ راوان نغېسته چې د خولې نه دې په سپېږمو ور ومنډله په ساده لفظونو کې. د دغه منبر نه چې خدای څه وایي، تا په دې قرآن کې څه ویلي دي یا مولوي صاحب، تا چې په دې قرآن کې څه ویلي دي، د دې قرآن نه د قرآن دا وایي که نه چې کله ریاستونه ګوره قرآن حکومتونه ریاستونه د دنیا ټول نظام دا د قرآن باندې جوړ دی، دا د قرآن باندې جوړ دی که نه. نو چې تا ته قرآن دا وایي چې کله ریاستونه بې اختیاره شي، هلته ظلم زیات شي، ناانصافي زیاته شي، نو په دغه وخت کې به د منبر نه اواز کېږي او ستا د یو منبر نه دا اواز ونه شو، ستا د یو منبر نه دا اواز ونه شو چې 40 کاله په افغانستان کې د ماکې په کم جواز وشوي، 40 کاله په افغانستان کې جنگونه وشو، د 40 کاله کې سره د دې څخه پښتونخوا هم ذلیله شو، یوازې افغانستان نه دی. خو اوس زموږ سترګې وکړې دي، د میډیا وخت شو، د دې نه مخکې وګورئ چې څه حالات تېر شوي دي په پښتون وطن باندې. دا منظور خو چې یادوي دا د لږ وخت مړي دي، د 80,000 پښتانه، دا خو د څو کلونو دي. ایسته چې را څومره وخت تېر شوی دلته راکم خلک په موږ باندې را 6 کاله قابض وو که نه، په دغه وخت کې ستا د منبر نه په افغانستان باندې فتوا ورکړی کېده. اوس زه د افغانستان د ملایانو نه هم دا سوال کوم او د پاکستان د ملایانو نه هم دا سوال کوم چې کوم ځان ته علیمان وایي او کوم ځان ته د الله د لارې نه خبر خلک وایي، د افغانستان مولا ستا د دې کوزه اپیسه جنگ په څه باندې دی، اپیسه دې په څه باندې جنگ دی، دا د دین او د اسلام جنگ دی، دا د کوپر او د کلمې جنگ دی، دا د څه جنگ دی؟ قام ته واضح ووایه، یا مې په وس نه رسي، یا فتوا ورکه ولس په خپله راپاسي. ته آلریډي ته په یو کتاب کې دا مونږ لګیا یو که نه چې پاکستان فوج غدار دی، هر پښتون دا ډکلیر کوي، هر پښتون چې کوم دی دا وضاحت کوي، د دې خپلې خبرې تصدیق ورکوي چې پاکستان فوج ظالم دی، د زړه کې هم خبر دی، څوک یې مخامخ نشي ویلی. مولوي صاحب ته فتوا ولې نه ورکوې؟ ته صرف د منبر نه فتوا ورکه. تا چېرته یوه ورځ دا اراده کړې ده چې ته فتوا ورکړې، ستا د منبر نه د علم هغه رڼا راوتې ده، کومه ته خپل علم نه ماته څه رڼا را رسول ده؟ تا خو د خپل علم نه ماته دا رڼا را رسول ده، 5 وخته کونه لمده وه او بس او استنجا کوه او بس ورځه چې کوم دی، ته دنیا د قرآن نه څه پیدا واخیسته او تا ماته په څه سیر کې راخول دی؟ تا خو ماته په دې سیر کې راخولی دی چې ټوپک به دې په اوږئ او ستا چې کوم دی سهار او ماښام به جنګ له روانې، ستا به ینې تویېږي. په کوم جواز د افغانستان 40 کاله د افغانستان په لکونو پښتانه باندې مړه شو چې فتوی ورکړي دي. بیا ته په نن وخت کې ته یو خودمختاره ریاست ته دعوه کې په عالمي دنیا کې ته دعوه کې چې ما څو ملکونه چې کوم دی دلته تسلیم شو، ما ته څو ملکونه د دې ځګې نه ووته،
او دلته تسلیم شما تسلیم کړه ته یو پاکستان فوج ته ځان ته نشي تسلیمولی بیا به یو شریک نیم زرما نیمه ستا او نیمه زما بیا به یو سره شریک بیا مونږ پښتنو ته هم دا د پښتو او د افغانیت او د اسلام دغه مونږ ته مه راکوئ چې تاسو کار ساتلی شي او تاسو کار نشئ ساتلی تاسو به مونږ خبرې کولی شئ تاسو به مونږ خبرې ګوره ما ځینې خبرې ډېرې واضح نه دي شروع کړي کیدای شي زه شروع کړم بیا تاسو خپل افغانان زما دشمنان شئ ملګري دي څومره پښتانه دي زمونږ د هغه ګوري زمونږ د هغه او رسۍ یوازې په ساقي جان هم کار نه کېږي یوازې په منظور هم کار نه کېږي یوازې په بل هم کار نه کېږي صفا سوچه سپینه خبره وکړئ صفا په بوسو کې اوبه مه بوځئ یا کاسې مونږ پې غایې یا واسې داد راکوئ نو د دې نه هغه داد مه راکوئ ومکنځئ چې سته خاموش شو او که مونږ هسې پې ورچوئ او مونږ په چا باندې غربوئ او ډپوئ نه نو بیا داسې کار ده چې به ټول مونږ بیرته خلاف جوابي کاروایي وکړي چې بس مونږ خاموشه شو د خپلې بیانیې نه واوړو ساقي جان وکړي ځینې خبرې ډېرې لکه ځینې خلک داسې یو معمولي وادي ګپ اخلي یا یو هلکه اخلي خو ځینې خبرې ډېرې زیاتې جوورې دي موږ له پې باید سوچ کول پکار دي داسې نه ده چې یو ساقي جان دی یا زیم یا بل دی یا بل دی دا د هر وخت کس ذمواري ده چې ودرېږي او په دې خبره باندې خبرې وکړي که زه نن وکړم ته ساقي جان ته وایې ښه لګې او ما ته وایې ښه لګې ښه لګې نه دی هر سړی ودرېږي د خپلې حصې کار ادا کوي مونږه دا نه غواړو چې تاسو مونږ ته صرف خو وایي مونږ چې تاسو هم راپاڅئ ووایئ را سره او دنیا ته او ټولو خلکو ته پته ولګي دا د اوس که ساقي جان سره څومره خلک ودرېدل ګوره ما پرون چې کومې کنځلې ورځې بدې وکتلې که نه ټول دې مولیانو وکړې بل چا نه دي کړي او چا وکړې د جمعیت هم د دغه یوې پارټۍ مولیانو وکړې ځکه